چې کله تاسو سپورټ او ريزिस्टेंस وپېژند په سپورټ او ريزिस्टेंस پسې نیکسټ ټاپک چې راځي موږ سره بریک آؤٹ راځي تر کومه چې سپورټ او ريزिस्टेंस ریسپیکټ کیږي موږ د مغین استفاده کوو ٹھیک ده موږ کنفرمیشن د ګورو کنفرمیشن په اساس باندې انټری اخلو تر کومه چې ریسپیکټ کیږي ٹھیک ده ریسپیکټ معنا څه چې هلته له هغه کندل نه جوړ شي چې کوم کندل مخه موږ ویلې ساين جوړ شي سیګنل جوړ شي به ریسپیکشن ورکړو کې هلته چې کله بریک کیږي ماتيږي سپورټ لمنځه زی بیا هغه ته موږ بریک آؤٹ وایو څه ورته وایو بریک آؤٹ نو هر کله چې سپورټ او ريزिस्टेंस لمنځه لاړ شي whenever price break the resistance or support zones is called breakout okay کله چې هم قیمت سپورټ او ريزिस्टेंस لمنځه یوسي مات کی تل موږ څه وایو بریک آؤٹ وایو د بریک آؤٹ ستراتیژي په ټریډینګ کې ډېر رول لري ښه ګورئ دا څومره مسایل چې موږ وایو کنه هیڅ کله یو ټریډر دا ټول نه ماستر کوي ټریډران موږ سره دي چې هغه یا سپورټ ماستر کوي یا ريزिस्टेंस ماستر کوي یا بریک آؤٹ ماستر کوي یا ریټیسټ ماستر کوي یا ټرند لاین ماستر کوي په یو سیکشن کې ځان ماسترینګ کوي په مغه کې به مخ کې زیو سره ګوره بریک آؤٹ چې موږ وایو تاسو ګوره دا موږ سره سپورټ ده ٹھیک ده ريزिस्टेंस دا موږ سره کچې دا پرایس لدې ساحې نه به د دور اخري او دې زون تراش صحیح ده لګ ریاکشن خای په دې زون کې اتمن لګ ریاکشن خای ښا یو 50 پیپسا 30 پیپسا 10 پیپسا اتمن ریاکشن خای ول ریاکشن خای ځکه سلرانز دیګنه اتمن یو اندازه سلران ناسوسی پرایس لګ ریاکشن خای د هغې نه وروسته بایران په اکټیو کیږي پرایس څنګه زی برازي چې کله پرایس بر لاړ شي نو سب ريزिस्टेंस څنګه شي مات شي لازم څنګه شي مات شي دغه ماتوال ته موږ سوي بریک آؤٹ وایي بریک آؤٹ دغه ماتوال ته دا خن لمنځ لاړو خن چې لمنځ زی صورت لري سوخ بریک آؤٹ ولټ کېدل شي دا مونږ ته اعتبار ورته ښه بریک آؤٹ نه منځ راځي خو تاسو به ولټ ته ګورئ ویلیډیشن ته به ګورئ چې کوم شی موږ سره ډېر قابل د اعتبار دی کېږي موږ سره هغه بریک آؤٹ قابل د اعتبار د چې په فل کینډل سره وشي چې سره وشي فل باډي کینډل سره وشي تاسو به ګورئ چې دا فل باډي کینډل جوړ شي چې جوړ شي فل باډي کینډل داسې وشي جنرally دغه بریک آؤټونه موږ سره څنګه وي قابل د اعتبار ډیر اوسېږي صحیح ده دا پرایس راشي داسې بره پورته شو بل کینډل جوړ کو بل کینډل جوړ کو دلته به ته اندازه ریډ کینډل جوړ شي بیرته راو ورځيږي لکه کوشنه ریډ کینډل جوړ شي یا جوړ شي یا جوړ نشي ډز میټر اوکې هغه نه بعد کینډل شي جوړ شي دا سي فول باډي کینډل جوړ شي understand چې کله فول باډي کینډل جوړ شي په دې کیس کې موږ وایو چې بریک آؤٹ ما سره راغلی یعنی نور پرایس هڅه کوي چې برلاړ شي چې نیکسټ کوم ځکه ريزिस्टेंस وي هغه ته ځان رسي ښه د دې اوس د ټریډ کولو فلسفه څنګه ده ګوره تاسو باید پریکټیس هم دلته ماستر کړئ اوکې
هر وخت چې بریک آوټ منځ ته راغی، هر کله چې بریک آوټ منځ ته راغی، بریک آوټ نه وروسته یو ریټیسټ موضوع منځ ته راځي. چې راځي بریک آوټ نه وروسته یو د ریټیسټ موضوع منځ ته راځي. ریټیسټینګ. اوکې، بریک آوټ پسې سمدواره یو بل موضوع منځ ته راځي چې هغه ته ریټیسټینګ وایي. ریټیسټینګ په څه معنا باندې؟ دا مخکې چې موږ په سپورټ ریزिस्टेंस کې یو حالت ویلې اس بي آر آر بي اس resistance become support. دا څه وخت منځ ته راځي چې کله بریک آوټ منځ ته راشي، بیا هلته resistance سپورټ کیږي. نو دې لپاره چې سپورټ شي نو پرایس به بیا راوغورځي کنه، همدې ته ریټیسټ وایي. څه ورته وایي؟ دې ته ریټیسټ وایي. دا ریټیسټینګ چې هغې نه بعد پرایس بیا جمپ کوي. اوس دلته دوه خبرې دي، یا خو که پاور زیات اوسېږي مارکیټ کې بیخي ریټیسټ ته راځي نه پرایس، هېڅ ریټیسټ کوي نه سره، ډایرکټ څنګه کېږي؟ ډایرکټ پرایس همداسې بره خوشې اوسېږي. که پاور زیات اوسېږي ښه مومنټم کینډل یې برابروي، بس تر هغې هغه زون ته رسېږي چې کله مستقیمه مغه بل دغه راواخلي، ريزسټنس واخلي، داسې ځان بره وړي 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 وړي. نو بعضې خلک دې ټریډ څنګه کوي؟ بعضې خلک ټریډ ډایرکټ د بریک آوټ په واقع کېدو سره کوي. چې کله بریک آوټ وشي کینډل چې کلوز شي ډایرکټ راشي لانګ انټري پلان کې. چې پلان کې ډایرکټ لانګ انټري کوم ځای کې دغه کینډل سره همدا کلوزینګ کینډل سره چې وکړي لانګ انټري پلان راځي، لانګ انټري کوي. دې کینډل په کلوزینګ سره چې کوم ځای کې کلوز شي هلته انټري کوي او د دې کینډل لاندې ایسل ږدي. صحیح شو؟ او ټي پي د همغې دوه چنده یا یو چنده ږدي چې هر څومره راشي. ډایرکټ خلک دا ټریډ کوي. یو قسم ټریډران دا کار کوي چې ډایرکټ بریک آوټ سره ټریډ کوي او مخکې ځي، خو دا ډېر خطر لري. دې لپاره چې موږ د رسک کچه کمه کړو نو موږ باید ریټیسټ ته منتظر پاتې شو. بل قسمه ټریډران دي چې هغوی ریټیسټینګ کوي، چې هغوی بې ته منتظر پاتې کېږي چې پرایس راوغورځېږي. داسې هغه ټایپ 1 شو، دا ټایپ 2 دی. په کل کې بریک آوټ تاسو ته د ټریډینګ چانس درکوي. ښه چې کله بریک آوټ واقع کېږي تاسو ته د ټریډینګ چانس برابرېږي، تاسو ته د پوزیشن چانس برابرېږي. ته کولی شي پوزیشن واخلې. ګوره چې کله بېرته ریټیسټ شو ته به بېرته چې شته وګورې کنفرمیشن ته به وګورې، چې شته کنفرمیشن ته. کوم کنفرمیشن ته؟ یا مارنینګ سټار اوسېږي چې څومره کینډل یې موږ ویلې، ته به یو له هغو کینډل نه وګورې. ته په یو کینډل سره هم انټري کولی شي، خو د لا کنفرمیشن لپاره به سیکنډ کینډل ته هم وګورې. ٹھیک ده؟ سیکنډ کینډل لا بهترین کنفرمیشن سیکنډ کینډل ده. اوس دلته وګورئ په دې ځای کې که موږ M15 ته ورشو که نه، M15 ته یا دلته لنډ ښیم دغلته وګورئ په دغې سپورټ کې دا یو کینډل چې جوړ شو همر، تاسو هڅه وکړئ دغه بل کینډل ته وګورئ. دا بل کینډل باید د دې کینډل په جهت جوړ شي. ښه کنفرمیشن هم دا خبر ده چې کله دوهم کینډل جوړ شو ته باید انټري پلان کې بیا هغې نه بعد انټري پلان کا. په یو کینډل هم انټري کولی شي، خو د ډېر احتیاط لپاره مهمه ده چې دوه کینډل ته وګورئ، هغه ډېر پرفیکشن منځ ته راوړي. نو ته به دلته چې ته وګورې، ته به دلته یو د بلش کینډل نه وګورې. موږ هم دا همر اخلو، مثال چې همر راغی یا ډوجي اخلو چې هر څنګه راغی، فرض کې ډوجي راغی. ها چې ډوجي راغی مثال ډوج نه وروسته ته بعد وګوره چې بل کینډل باید څنګه شي جوړ شي، شین خو ډوج نه بره کلوز شي. کوم هلته د ډوج نه بره کلوز شي، د ډي باډي نه باید بره کلوز شي. داسې ها صحیح ده. دا دوهم کینډل باډي باید د لومړي کینډل باډي نه
برکلو شي ها چې پاور مارکیټ کې وخت شي وخی پاور وخی په دې صورت کې تاسو اوس کولای شئ چې انټری پلان کړئ ها پاور لحاظ باید برکلو شي ښه کنفرمیشن لپاره چې ویک په ویک کې مطلب چانس ډېر چې مارکیټ څنګه شي دا لاندې راوړځيږي ٹھیک ده پاره اساس هغه سیف انټری نه وسی د سیف انټری لپاره باید دا دوهم کینډل د لومړي کینډل باډي وخوري بایران زیاتواله خي بایران مارکیټ تراغل دوهم کینډل چې کې د بایرانو مقدار زیاتواله خي درته چې مارکیټ کې اوس بایران ډیر دي چې بایران ډیر دي نو لانګ انټری پلان کېدل شي تر اوس راشي د دې په کتو سره به دوهم کینډل په کلوزینګ انټری وکړي ښا دوهم کینډل په کلوزینګ به انټری وکړي او ایسل بچی ته کېدی ایسل به یا د ريزिस्टेंस نه لاندې کېدی یا د همدغه کینډل د ویک نه به لاندې کېدی خو جنرال ريزिस्टेंस نه ورته لاندې کېدا ورته سپورټ نه دا به پرفیکټ انټری راځي اوس بچنه دا کوم څه چې ورزيد له اما غزل لمړی ټارګټ کا چې کوم څه نه پرایس ورزيد له ها دا به تاسو د بریک آوټ انټری شي پلس ریټیسټ پلس زمنګ انټری پوینټ شو دې څه مشکل شته ها یس زاغت رسیدلې په دې پس فیک اوټ وایو کنه موضوعات راځي کنه دا اوس بریک اوټ وایو دې پس فیک اوټ وایو سټپ بای سټپ ځو کنه ٹھیک ده اوس خدای زه هم زه ته وایم نو بیا خرابې کنه سټپ بای سټپ ځو ها زموږ نیکسټ ټاپک فیک اوټ ده هغه وایو فلحال زموږ چې دا بریک اوټ موضوع ده تاسو بریک اوټ وپیژنئ فیک اوټ بیا ورپسې وایو بس ٹھیک ده ښه نو دا چې کنفرمیشن خبر زه کوم باندې حاضر کوم مرده ها چې کنفرمیشن ٹھیک شو دا کنفرمیشن چې نه بیا نور موضوعات منځ راځي دا کنفرمیشن د ګوره دا شو د ريزिस्टेंस بریک اوټ اوکے بریک اوټ اپ سایډ ته شو اپ سایډ بریک اوټ اوس کې چې د ډاون سایډ بریک اوټ منځ راځي لکه فرض کې همدا ډیر چانس باندې بریک اوټ ډاون سایډ ته راخوشي دا ګوره ها خو چې کوي بریک اوټ وی فرض کړه قیمت لاندې راغی ها قیمت نور لاندې راغی مونږ غواړو فرض کې مثال سلران ډیر زیات دي پاور سلران زیات ده مارکیټ ډاون کوي نو ګداس قیمت راکته شو دلته هم څنګه شو دلته هم کینډل لاندې لو شو په دې شکل باندې دی خو به نه کړای واه په دې کومه خو مینځه هغه چې ودنه شي وسه ټریډینګ مارکیټ کې خوبونه نشته ګوره ښا شپې 3 بجې وګینې ورته باید تاسو وکړئ زه دام چې خلاص کړ سبب خیر میټا 5 چې کوم دي دا غي ټرمینل چې کوم دا هغه اکټیو کوم درته هغه اکټیو کوي ټول کړم دي په طریقې پويږي نه پوي طریقې باندې کنه یو هم فال کړه ټریډ به څنګه واخلای څه خبر ده خدام دې طریقه باندې کنه استاد دا څنګه ټریډینګ سره او باندې کیو ایو اوای بنا داخليږي سچ ته هم دغه په اساس په داخليږي اوس مو وخت سپورټ ريزिस्टेंस په غټ ټایم فریم کې ګورو صحیح ده تاسو هڅه وکړئ چې ټایم فریم نه خلاص کې 1 منټ خلاص کړئ پنځله سم ډیر زیات ده وخت ډیر غواړي نه فلحال تاسو پریکټیس وکړئ ښا M5 خلاص کړئ یا 1 منټ خلاص کړئ په مغه کې سپورټ ريزिस्टेंस مارک کړئ د مغه په اساس باندې انټری وکړئ بریک اوټ پکې مارک کړئ برټیس په اساس باندې انټری وکړئ ښا ما سره لپټاپ سیټ اپ شته خو لپټاپ کار نه کوي په موبایل کې کار کوي ډاونلوډ کوي موبایل کې ډاونلوډ کیږي
میټا 5 هغه کا او یو اکاونټونه خلاص کړي مو پکې کار کوي ان شاء الله سدي یس دا سپورټ ريجستر دا یو دا دا چې دا یو ډول دی سپورټ ريجستر ډول لري نه دا په مثال نو په تاسو د چارت راغلو غوښنه یې سیده سیده هغه نه نو بعضی د وخت موږ د هغه په اندازه راځي کې نپس مون پیټرنز وي ها په پیټرنز کې بیا موږ سره ټرند لاین سپورټ او ریزिस्टेंस کار کوي ٹھیک ده د پس موږ ټرند لاین موضوعات پاتې دي ټرند لاین چې موږ کله کوو ټرند لاین موږ راکاو دا خو دا ون ټاکل اوس په دې کې موږ په یو ستاسو یو سټراټیجی ته کار کوو نه ښه ورا سرجنټرا شم یو څلوري د سبټایټلز نو د فزیکس سره پیډینو ګورا په تاسو ډیر تیز روانه یې دا فزیکس سره بدلې 15% خو نه دی ویل شوی ټریډینګ په ټول 15% ویل کېږي نه سلور سټراټیجیانې دي سلور سټراټیجي نه کور کېږي هیڅ کلم ته په مثال څنګه کې امدا سټراټیجي کوي کا اټس اوکے موږ یو سټراټیجي باندې کار کوو ښه دلته چې هغه پرایس اکشن سټراټیجي ده په دې تاسو ځکه اټس اوکے نو پرابلم اس ام سی آی سی ټي مطلب دی هغه یو کویک ریویو کوم درته چې کله موږ سټرکچر کې غږیږو په سټرکچر کې کویک ریویو کوم درته درته هغه تاسو چې وې ټول برنامه په کال کې نشي کور کولای چې هر سټراټیجي ته ماستر کې اوس ګره موږ څومره لګیاو ډیپ لګیاو هر سټراټیجي مطلب ډیپ کار غواړي بیا تاسو ځکه مار دی هغه مشکل نشته هغه آسان ده زه کوشش کوم دې کې تاسو ته هر څه مطلب کلیر شکل وایم نه تا چې بیا مطلب اس ام سی موږ وایو هغه کې بیا ټول سټرکچر ده مارکیټ سټرکچر ده باس تا چاک دی نو بیا تاسو وایي آسان دکیږي ان شاء الله تاسو کوم کمال کار ګورئ زه تاسو کوم ټول تاسو دا سپورټ ريجستر سره دا مخکې دا راځه شو دا شامل او راځي په دوشنه تاسو سپورټ یوازې ما په یو خط ختمول شو راته دا شهر مګر دا سپورټ دې کې تاسو سپورټ ما یوازې په یو خط ختمول شو راته ګوره تاسو سپورټ ما په یوازې په یو خط ختمول شو راته ما چې کوم څه ته ویل کنه نو هغه ماستر لیول کې دي د تشبک خاصیت ویلې ها اوس کني ما ته یو ویلش مطلب دغه کوم څه نه ورځي ما ريزिस्टेंस خبره ختمه یا سوینګ هاي سوینګ لو خبره ختمه ایس اوکے ٹھیک ده وګوره زه تاسو سره به مثال پټ شي پردم نه ارته اسما ته شپک فاکټورونه ویلې شپک فاکټورونه ته اوس یو سپورټ ريزिस्टेंस مارکای مارکیټ ته نه چې پټ نه پاتې کیږي ماستر لیول نه ښه زه مطمئن چې هر چارت کې د سپورټ ريزिस्टेंस راکولای شي ان شاء الله کېږي سمج لازمي دی غلطه وایم ټول نشي وای تاسو ښه سمج لازمي دی غلطه وایم مثال دومره لازمي درته وایم چې مثال ته بند نه پاتې کیږي ټریډینګ کې ٹھیک ده د چارت کې نه ته چارت تحلیل کولای شي ستا ټریډ به کېږي ان شاء الله مکمل انډرسټاند اوکې ها هغه اپ ساید بریک آउट شو دا ډاون ساید بریک آउट دا اوس فکر موي کچیر ته داس راشي ګورا فرض کړه کینډل د سره راغی ما تاسو ته باید فل کینډل کلوز شي ښا ګودا کینډل ډاون راغی داسې ګور کمل ډاون راغی خو بیرته چی شو پورته شو سپورټ په ایریا کې داخل بند شو ٹھیک ده دا موږ سره بریک آउट نه ده ښه دته لیکویډیټي ګریپ ویل کی تاسو پسته به وایي بیا لیکویډیټي ګریپ موږ بل موضوع لیکویډیټي راځي په لیکویډیټي کې تاسو غږیږئ بیا دلته یوازې هدف چې یو چې هغه اصلي لمنځه یوړي به ته قیمت څنګه شو برابر نو تنشي کوي چې په ویک باندې بریک آउट پالیسی تطبیق دا څه کې ته په فل کینډل ته ګوري دلته ته به ته بای انټری پلان کا چې پلانې کې ته به د بای انټری پلانې کې ښه په دې صورت کې
اوس که چیرته فرض کې لاندې کلوز شو نو ستاسو لپاره بهترینه طریقه همدا ده چې تاسو به ریټیسټ ته ګورئ چې شته ریټیسټ ته ریټیسټ ممکن د یو کینډل نه بعد وشي ممکن د دوه کینډل نه بعد وشي ممکن د درې کینډل نه بعد وشي ٹھیک ده خو تاسو به ریټیسټ ته ګورئ موږ بیا ریټیسټ کې لوور ټایم فریم ډېر زیات ګورو ښه M1 ته ډېر زیات ګورو بیا اوس ګورئ دا کینډل دلته راغی بل هم دلته کلوز شو دې نه بعد چې کوم کینډل دا بېرته ریټیسټ ته ځي سور کینډل شو بېرته شین کینډل کېږي بل هم شین کینډل کېږي او بل هم شین کینډل شو فرض کې ویک سره جوړ شو یا د همغه کنفرمیشن سره ښه بل یو نه ګوره چې سره بیت کنفرمیشن سره جوړ شو چې جوړ شول ته انورټډ هامر جوړ شو یا شوټینګ سٹار چار تاسو مداخله شینو کو سور ډزنټ میټر اوکے تاسو موبایل چې کار فرق نه کوي اوس به تاسو لپاره سور کوم ده بیت کنفرمیشن وشو کنه برم کم کنفرمیشن واغسته بلش لاندې کوم کنفرمیشن اخلو bearish confirmation اخلو ما تاسو ته اوس باندې هغه انورټ کړل تاسو ته ما کنه هغه کېدلې معکوس میکړل تا هغه معکوس ته وګورئ تاسو به انټری وسوکئ نو دینه بعد ته انټری پلان کولای شي کوم انټری شارټ پوزیشن کوم ځکه چې دلته سیکنډ کېندل بل هم جوړ شي ښا په دې سره هم پلان کولای شي خود لا کنفرمیشن لپاره بل کېندل باید د دین لاندې کلوز شي د دوهم کېندل په کلوزینګ سره ته کولای شي چې اغله زبیولا صاحب انټری پلان کې اس ال کومه تکې دي زما خبر د متوجه اوسې چې دې کوشش کوم تاسو ټول غریل ټریډینګ ته کومه ګوره اس ال اندازه هم ته معلومیږي هر کېندل سره ښه کوم ځکه چې ویک د ویک نبره اس ال کې دا او نور به ټي پی چونکی 1 2 یا 1 1 بکی understand देखिए प्रॉब्लम ओ ولنا चिकला मार्केट्स زمنګ د مارکیټ د انټری پرایس د چند دور رسیدا یا یو چنتا صحیح ده مونږ کولای شو چې اس ال راوړو انټری پوینټ تا ټیک شو مونږ کولای شو چې اس ال راوړو انټری پوینټ تا کولای شو نیم ټریډ کلوز کو نیم پریدو نیم ټریډ کلوز کو نیم پریدو پس تمنګ لاټ وایو په لاټ کې کچې تمنګ یو لاټ اغسته وي 0.1 لاټ تمنګ 0.5 کلوزو 0.05 کلوزو 0.05 پاتې کیږي مثال شل ډار ګټه ده لس بنديږي لس پاتې کیږي ٹھیک ده نو موږ اس ال انټری پوینټ کېږدو یعنی کچې ته به مارکیټ تاو هم شي موږ په تاوان کې نه یو ٹھیک ده دا به ورسره چالو ده هغه مې سیفټي لپاره دی ویلي اس ال کې پر دې بیا ډیپند تا باندې کې بیا چې به کولای شي ورنشي کولای موږ وسوان خدا امدا طریقه ده کنه مثال کې مثال ستاد د انټری پوینټ دا 1% 2% بر راغی 2% بر راغی ته نیم ټریډ کلوز کا نیم پرېږده نیم ټي پی څنګه کا ورسوا ټو ته ورسوا که بیا هم جګ شو هغه چې پوری لږ نور هم کلوز کا باقي څنګه کا تریپل پرېږده یا که نه کلوز ای اس ال برا مخ کې یو پس څنګه کې اس ال په پسې را مخ کې صحیح شو مخ کې اصل انټری پوینټ کم ځای او دا ځای کنه انټری پوینټ کنه اوس انټری پوینټ کم ځای راځي یعنی کہ مارکیټ به تراش دا شاته سات شي دا پروفټ دا پروفټ کې حسابي گا پروفټ دا نور د اصل مخ کو پس ها راځو پس تر کوم چې مارکیټ برازي تم اصل لا جګو پس دا شاته سم ساجه ټول پروفټ دا چې کله مارکیټ به تاو هم شي دلته بنديږي ښا دلته نه بنديږي دلته بنديږي شاته ټول سا پروفټ دا بیا هغه موږ منیجمنت وایو ٹھیک ده منیجمنت چراغه باقي من خبرې کوي په خاطر
پدې کې پرابلم شته نشته پرابلم ها فیک آؤٹ به هم وایو ټیک ده اوس ګورئ موږ سره بله موضوع فیک آؤٹ ده فیک آؤٹ څه معنا دوکا چې دوکا د چا د خانه کیږي بیگ انسټیټیوشن د خانه کیږي big institutions banks big players دا غټ غټ خلک دي صحیح ده دوی په مارکیټ کې فیک آؤٹ منځته راوړي دوی پوهېږي چې مارکیټ ټرینډ یو شان دی ده ټرینډ څه ده مثال ټرینډ ډاون ده دوی یو دمي د اپ ټرینډ ته پیسې باندې او مارکیټ بره جګي دمي سپورټ ریزسټنس به له منځه وړي خو اصلا دغسې نه وي اصلا دغسې نه اوسېږي نو د هغې لپاره موږ مجبور چې کنفرمیشن ته وګورو ریټیسټ موږ ځکه وایو ما ته چې ریټیسټ ویلې چې موږ باید ریټیسټ ته وګورو ریټیسټ کې موږ ته اندازه کېږي چې دا ویلډ بریک آؤټ ده که نه ده دلته بریک آؤټ وشو ګوره تاسو وګورئ موږ دلته بریک آؤټ وشو دلته اوس زه ځان مطمئنوم چې دا ریل بریک آؤټ ده که نه ده څه دوکه خو به نه وي ده څه دوکه خو به نه وي د چا د خوا نه د غټو پلیران د خوا نه یا د غټ بانکونو د خوا نه ځکه دا مارکیټ ټول د پیسې مارکیټ ده ښه په دې کې مارکیټ ته غټه غټه پیسه راځي او غټه پیسه له منځه ځي انا لله و انا الیه راجعون تر دې دمه چا داسې پرابلم شته any problem no problem تاسو ته ستا مشکل به وزال شي زه وخت تله زه درې موضوعګان ټاپک کوم کور کوم ته بیا خوشحاله نه هغه لکان داسې ما هغې ته هم توجه ده دې ته ما توجه ده دا هم نوی ده هغه هم نوی ده هغه هم نوی ده ته پکې لږ پوهېږي زه تا هم کور کوم دې هم کور کوم پکې ٹھیک ده تا ویلې دي که نه اوس تا چې ویلې دي په دې کلاس نه وی اوس دې چې وکړي بېچارهګان دې غلي کړي اوس کلاس فری دي تا چې ویلې ښه ښه ورته ویلې ته بس بېرته ټیسټ پریکټس کوه ځان سره یو ټکی به چې زیات پکې یاد کړي انشاءالله ځه مارکر بېرته راوړه چې مارکر ځان سره وینې ستاسو استادان هستئ استادان باور نه اوسېږي ها ګورئ مارکیټ بره کلوز شو کینډل بره لاړو صحیح ده ځکه زه وایم چې تاسو ډایرکټ انټري مه کوئ ډایرکټ انټري چې وي که نه یو خطر لري څه خطر لري ګوره چې دلته ډایرکټ انټري کوي که نه کس راشي ولا بس راځه نو مارکیټ جوړ شو ډایرکټ انټري وکړي او ایسل لاندې کېږي مارکیټ څه کوي مارکیټ بېته یوه دوکه کوي غټ پلیران قیمت بره بوځي د خلکو ایسلې وخوري مارکیټ باندې او هغې نه بعد بېرته څنګه شي هغې نه بعد بېرته مارکیټ داسې راښکته شي ګورئ سور کینډل شو کنفرمیشن ده کنفرمیشن ده نه که نه بلش کنفرمیشن ده نه ده ویری ګوډ چې بلش کنفرمیشن نه ده هېڅ ته راښکته شي سپېده ایسل څنګه شو بریک آؤټ څه وکړ فیک آؤټ د بره خلکو ایسل هم ختمې کړلې او د لاندې خلکو ایسل هم ختمې کړلې اوس ګوره
دلته چې کوم خلکو سل لیمټ یې خو کنه دلته ریزिस्टेंस ده کنه په ریزिस्टेंस کې خلک خرڅول کوي کنه تاسو ته ما ویلې نو په ریزिस्टेंस کې به ډېر خلک کنفرمیشن ته نه ګوري اکثره خلک سل لیمټ دي لکه زه بیزی یم اوسه زه زم په ریزिस्टेंस کې چې एकदम سل لیمټ دم خدا سل لیمټ نه دي دا مارکیټ ته ناشته دا مارکیټ تسلی ساته ناشته دا ریزिस्टेंس سل لیمټ نه دي دا کنفرمیشن ته ګوري زما په نسبت باندې دا ډیر سیف ده ولې سیف ده ځکه دا کنفرمیشن ته ګوري کنفرمیشن نه راغلی دا انټری نه کوي خو ما څه کړي دي ریزिस्टेंस نوم د غورځېدو ده تعالی ریزिस्टेंस کار کوي تا خو تا مثال کته شپږ ټریډ وای شاید تاسو په درې ناکام خېږي پکې ولې شاید فیک آوټ پکې منځ راشي ٹھیک ده نو کته وخت لري ته باید ریزिस्टेंस تکینی ډایرکټ انټری ونه کې کنفرمیشن چې راغی به انټری وکا او که وخت نه لري مصروف ای ژوند مسائل زیات وي به تزيد سبق دیلتا ودلته سلمټ خلکو یې خیدا مثال ز بیزیم وخت نه لرم سلمټ مارکیټ ته یې خیدا اصل مې کوم څه پوری خې ورته دا زما سلمټ زون شو فرض کې مثال دغه زما اصل شو ټیک شو خبره پويږي دا سلمټ ده زم کله که مارکیټ دل تراش ما د اکسل کا اوس فیک آوټ واقع شو فیک آوټ څه وکړه زما سلمټ یو پړ غنا زی مارکیټ نه او با سلامه چې زی مارکیټ نه او با سلامه نو دل ته بایران اکټیو کیږي بایران چې او دا خو مثال فیک آوټ منس بریک آوټ منس راغی دا سوچ ډایرکټ انټری کوي اخر راشي ډایرکټ انټری وکیلتا چې مارکیټ څنګه کیږي اوس برازي نو هغه د بای انټری وکي د بای انټری چې وکي اصل لاندې کیږي کنه به ته مارکیټ څنګه شي لاندې راو ورځيږي نو دواړه اصلاحات ورکی تاسو ګټه بازان غتلې دي ډبل کیک چې وایي دغه هم لغه ورکی دواړه څنګه کی مارکیټ ځانته خالق یې پیسې مخري دا غي پیسې مشکای اوکې داو د غټ لرانو کار په مارکیټ کې د فیک آوټ ویل کی فیک آوټ چې د شارټ ټرم لپاره د بر خلکو یې ځل نه وخوري به ته مارکیټ څنګه شي راخلاص به خپل اړه کې مارکیټ نه توبه سره ته مارکیټ سره معلوم حد پورې صحیح ده او که اصل نک دی ورته به ټیک ده بیا مشکل نشته به خبره ځکه کده زی تر هغه چې تاسو پیسې لیکل شي نه وي ختم شي نه وي بس پرې چې مارکیټ تاویږي سلیقه باندې ډېر ځل پښتو